قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت السنة إلى 180 حلت لأمتي العزباء والرهباء الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. گلی خوشبوئی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم. بدو گفتم که مشقی یا عبیری که از بوی دلاویلی تو مستم. بگفتا من گلینا چیز بودم لیکن یک مدتی با گل نشستم. جمالی هم نشین در من اثر کرده ولیکن من همان خاکم که هستم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زمان اسلام گرانو معززو محترمو سامعین ورونو، نننے مختصر بیان د دې مسلې په بیان کې دی چې باید انسان هر وخت خپل ایمان باندې نو د هغې په زوال باندې یره او خوف ولري او داسې بېغوره نه شي څومره چې نن سبا مسلمانان بېغوري کوي. صرف په دې اکتفا ونه شي چې یاره زه خو مسلمان یم مسلم یم، بلکہ حدیث مبارک کی راضی چې انسانان سلور قسم دي. یو قسم هغه بدبختان دي چې هغه پیدا کافر دي او مرګم په کفر باندې. دویم قسم هغه نیکبختان دي چې هغه پیدایشي مسلمانان دي، پیدا
پیدا کافر دا معنا چې پیدایش خود هر چا په اسلام دی. کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، حدیث مبارک کې راځي هر بچه د اسلام په فطرت پیدا کیږي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور او پلار یا ځان سره يهودي کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی، خو معشوم خپل پیدایش فطرتی غیر اسلامی دی. نو بازی داسی چې پدار او کورنۍ د کفر کې پیدا شي چې غټ شي نو کافر وی حتی کې مرګم په کفر شي. بعضی داسې نیکبختان وي چې هغه پیدایشي مسلمانان په کور د اسلام کې غټ شي او د هغه مرګم په اسلام باندې وي. دریم قسم داسې دي چې هغه هم څنګه نیکبخت دي، پیدایشي مسلم دی علی فطرت الاسلام دی، مور او پلار ځان سره کافر کړی دی، ټول زندگی په کفر کې تیر شوی ده، خود ازن کدن لږ وړاندې رب ذوالجلال ورته کلمه نصیب کی ایمان راوړي. تا سره مثلا په جهاد کې جنگي خو زخمی شه، مریض دی اوس نور مري او تا په قبضه کې راغی، وای دی راو دعوت دی ورکه ایمان قبول، ټول زندگی په کفر کې ده او آخري خاتمه په اسلام باندې ده. نو دام نیک بختی ده. څلورم قسم غټ بدبختان هغه دي چې پیدایش په فطرت اسلامی دی، غټ شوی په کور او د یو مسلمان کې دی، ټول زندگی د اسلام پات کړو کې تیرا کړي. اسلام غټولي زولنی دی، اسلام غټوله سختی او پابندی ده. اولنی غټه پابندی په طریقت کې ده چې دا طریقت نه اوزي او د چا مرید نه نو لګه ازادي تا ملو شي، نو بیا بلات کړي تا نه د مذهب تاو ده، نو چې په مذهب کې بیا م یریږي چې دا شی زما مذهب کې ناروا دی، دا ناروا دی، دا ناروا دی، کارونه نه کوي. خو چې دا دوی مات کړي دي ما تکړه او صرف په نوم د اسلام باندې، نو دی وخت کې سړی به حقیقي مسلمان نه وي خو تش په نوم خو مسلمان وي. کم مذهب کې چې پسته خبره ګوري نو هغه ځان تخپلې، نو کړي ماتي کړي، خو بیا هم د په نسبت سره کفر ته خو څنګه سات کړي شته دي، ښکارا خو د کفر کارونه نشي کولی او د اسلامت کړي چې ما تکړه نو پورا ازادي شي. نو څلورم قسم هغه بدبخت خلق دي چې فطرت اسلامی کې پیدا دي، زندگی په کور د مسلمان کې پات کړو زولانو سختیو کې تیر کړی ده، خود ځن کدن په ټیم کې کافر شي. پیدایشي مسلمان آخري خاتمه په کفر. نو دا غټه بدبختی ده چې د دې دنیا خوندونه موانخلی ولې د اسلام پابندۍ ور باندې او د هغه دنیا د خوش قسمتینم محروم شي. نو انسان سره باید دا خوف وي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام خو فرمایل چې یو قسم خلق داسې دي پیدایشي مسلمانان دي په کور د مسلم کې دي خو آخره خاتمه په کفر باندې ده. الہ العالمین دي د هغه بدبختانو نه موږ تاسو وسات. دا عظیمه بدبختی ده، هغه چې پیدا کافر او مړ کافر هغه بدبختی ده، خو د دې دنیا سمازي خو کړي کړه. دا عظیمه بدبختی ده چې ټول وخت د اسلام په پابندو تیر کړي، خو د خدای په علم او تقدیر کې ته بدبخت شقی، نو هغه وخت کې تاسو یو باندې جوړ شي، یا درنه د انبیاء ګستاخی وشي، یا درنه د اولیاء ګستاخی او بی ادبی وشي، نو بس پاغي کې د خدای دشمن درنه جوړ شي. ته خوشاله ز مسلمان یم، خو حدیث مبارک د بخاری کې راځي من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. زما د یو ولی سره چې چا دشمنی راواخسته دې سړی ته ما د جنگ اعلان کړی دی، نو دا د ولی د جنگ اعلان دې نه کوي، دې ما ته مخامخ راوځي. ګوره اولیاء چې دي رب ذوالجلال ته دومره ګران دي چې په ډیرو ځایونو کې خدای تعالی د هغې نه په نفس سره تعبیر کوي، د پاره دې چې خلک قدرمن وګڼي.
یو حدیث قدسی کې راځي د قیامت په ورځ به بعض انسانانو ته خدای تعالی وایي مرضت فلم تعدنی، اے انسان اے بندا یو وخت بیمارم زما بیمار پرسی دی نو کړي. بنده ته به خدای تعالی ګیله کوي چې زه بیمار شوم تا زما بیمار پرسی ونه کړه. بنده ورته وایي ته رب العالمین بیماریانې پتا نه راځي. رب ورته وایي زه یو وخت کې بربنډ شوم تا ما ته جامې رانه کړې. بنده به وایي ته رب العالمین ستا جامو ته څه ضرورت. رب ورته وایي زه وږی شوم تا ما ته روټۍ نه وه راکړې. بنده وایي ته رب العالمین ستا روټۍ ته ضرورت نشته. رب ورته وایي زه تږی شوم تا ما ته اوبه نه وې راکړې. بنده ورته وایي ته رب العالمین په تندر لوږه ستا څه دي. اله ورته وایي مقصد مې دا دی زما په فلاني کلي کې یو ولي او دوست اوسېده هغه بربنډو ته جامې ورنه کړې ګویا کې زه بربنډ وم تا ما ته جامې نه دي راکړي. څومره خدای تعالی د اولیاء هغه څه چې ورسره شوي په ځان باندې هغه بیمارو ته یې بیمار پروسي ونه کړه ګویا کې تا زما بیمار پروسي نه راکړي. هغه هوږې او تا روټۍ ورنه کړه ګویا کې تازه هوږې پرېښی یم. هغه تږی او تا اوبه ورنه ګوره ټول شیونه چې هغې ولي سره تا کړي رب ذوالجلال وایي دا تا ما سره کړي. نو دوستي د اولیاو دا د خدای دوستي ده او دشمنی د اولیاء رب ذوالجلال اعلان ورته کوي فقط اذنته بالحرب. دې سړي ته ما د جنگ اعلان کړی دی بیا دې ما ته روزي مقابلې ته. خدای تعالی دې د اولیاء او د دشمنۍ نه موږ او تاسې وساتي. نه داسې دشمني به درنه وشي د اولیاء او د انبیاء او ګستاخي به وشي. او د نبي علیه الصلاة والسلام خلاصة الفتاوی لیکلي چې د هغه مبارک په ذات کې یا د هغه په لباس کې یا د هغه په علم کې یا د هغه په یو صفت کې یو چا قصدن یا سهون یا نسیانن یا په ټوکه کې د مزاح په طریقه باندې چا د نبی علیہ السلام په یو کار کې بېدبي وکړه نو دا سړی زندګ کېږي د ده بیا توبه نه قبلېږي. کله بیا څومره کلمې وایي بیا نه مسلمانېږي. نو د خدای تعالی بې عزتي یا د خدای تعالی نه انکار خدای رحیم ذات دی نو واپس کلمه ووایه توبه وباسه کافر شوی به یې خو بیا به دې توبه قبوله شي. خو د نبي علیه السلام په بېدبۍ کې چې رالي بیا ستا توبه نه قبلېږي بیا زندګ کېږي. ځکه رسول الله د دنیا نه تللی او چې کله د هغه بېادبي دې وکړه نو تا باندې د نبي علیه السلام چې یو مخلوق دی د هغه حق پاتې شي او د مخلوق حق خدای تعالی چاته نه بخي. که د قیامت په ورځ خپله درته معاف کړه خو ډېره ښه ده که یې نه کړه بس جهنمي به نو دا خطره ډېره زیاته ده. او صحابه کرامو سره او انبیاو سره او فرشتګانو سره به دا ډېر زیات غم او ډېره یره به ورسره وه. الترغیب والترهیب د علامه منذري دا روایت ذکر کړی دی. یو ورځ محبوب علیه الصلاة والسلام ناستو جبرائیل علیه السلام راغی او داسې په بړق بړق ژاړي ژړا یې ډېره زیاته ده. محبوب علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړه بأي شیء تبکي یا جبرائیل علیک السلام څه شي باندې ژاړي. وفي روایت وما يبكيك اے جبرائیل علیہ السلام څه شی دی ژړی. جبرائیل علیہ السلام ورته وایي دا مې ژړی چې د ابلیس لعین علم دومره زیاتو چې د اول اسمان د فرشتو استاز په ټول سرزمین کې یو سپک یو لزم داسې نو چې ابلیس دې په هغې رب ته سجده نه لګولی. دومره زاهد او عابدو دا د عبادت اندازو چې په مخ د ځمکه یو پوټی ځمکه یې د تندي د سجدې نه خالي نه وه او دومره د علم اندازو چې د فرشتګانو استاز. خو چې رب ذوالجلال ونه غوښتل او ورته په قهر شه نو لعنتي کا ذلي بدبخته جوړ شي.
یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه چې د ابلیس علم او تقوا ته ګورم نو خپل علم او تقوا د هغې مقابله کې راته کم ښکارېږي. هغه لوی متقي و ظاهر او لوی ملا چې خدای وغوښتل نو هغه شانې ګمراه ما سره د دې یره ده چې رب ذوالجلال ما سره چرته هغه معامله ونه کړي، ما د ابلیس غوندې چرته لعنتي نه کړي. ګورې فرشته ده، معصومه ده. رب کریم فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. فرشتگان د خدای نافرمانی نه کوي چې څه امر یې کړی مني او چې څه ورته ویل شي په هغې عمل کوي. خو بیا هم ورسره دا غم شته دی چې زه چېرته بېدینه نشمه، کافره نشمه، لعنتي نشمه. محبوب علیه السلام چې د معصومې فرشتې دا خشیت او یره ولیده، امام الانبیاء دی، رب مخکې نه وعده ورکوي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رب تا ته مخکینی ورستوی ټول خطیات معاف کړي چې مخکې د څه خطاګانې شوي هم معاف او د قیامت پورې چې څه در نه کېږي که نه او یا تر مرګه پورې هم درته معاف دي. دومره ښکلی زیر میلاو دی، جنتی دی، معصوم دی، د ګناه نه پاک دی. هغه مبارک چې د جبرائیل علیه السلام یې راولیده دیم په ژړاش، جبرائیل علیه السلام هم ژاړي، محبوب علیه السلام هم ژاړي. یکی تنها د عایشې بیبي کوټه کې ناست، فما زالا یبکیانې حدیث مبارک کې راځي لګیا و ژړلې. یو ناڅاپه عاطفي آواز ورته وش یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے جبرائیل علیہ السلام بس دے جڑا مو بند کئی، تاسو دواړه ما د قدم د خویولو خذلان نه ساتلی، بس مه یریږئ تاسو سره د ابلیس معامله نه کوم. نو چې دا زیری ورته عاطفي وشو نو بیا د دواړو مبارکانو هغه ژړا ودرېده. دومره معصوم پاک، خو هغوی سره هم د خپل ایمان خطره ده چې موږ چېرته خراب نه شو. نو عرض مې دا کو چې ټول بیان زمانه نه نه په دې باندې دی چې باید مسلمان سره یوازې په دې خوشحالي نه چې بس مسلم هم کافي شو، دا خو د خوشحالۍ خبر ده، خو دې سره سره به ورسره دا غم وي چې اسې آخره خاتمه مې خرابه نه شي. او هر وخت به د دې دعا غواړي چې خدای زموږ آخري خاتمه په کامل ایمان باندې کړي. په شوق سره امین ووایي. نو عرض مې دا کو صحابه کرامو سره هم دا خطرې وي. ترمذی شریف دویم جلد کې دا روایت ذکر کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې او کوڅه کې روان، حنظله رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی په مخ ورځي. یو هغه حنظله دی چې غسیل الملائکه فرشتگانو غسل ورکړي، دا هغه نه دی، دا دویم حنظله. حنظله رضی الله تعالی عنہ ژاړي، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کئ ما یبکیک یا حنظلتو، اے حنظله څه شی دې ژړئ؟ مبارک ورته وایي نافق حنظلتو، حنظله منافق شوی دی، زه په دې ژاړم چې زه منافق شوی یم، ایمان رانه تللی دی. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ولې حنظله ته خو مسلمان وی؟ منافقت خطره مې پدې ده کله چې د محبوب علیه السلام سره مسجد نبوي کې ناست یم نو ایمان مې یو انداز کې وي، د رب نه یره مې یو انداز کې وي. کله چې د مسجد نه ووځم نو بهر را کې فرق راشي، د دنیا سوچونه راولوېږي، دا چې هلته یو شان یم بهر بل شان یم، نو زه یریږم چې ګنې زه به منافق یم. خطره ورسره ده چې زه چېرته منافق شوی نه یم. دا منافقت داسې یو مردار مرض دی چې د دې څه پته نه لګي. منافق هم داسې نه وایي چې زه منافق یم، وایي زه مسلمان یم، هم د جنت تمه کوي. او هغه نور مسلمانان هم د جنتي ګمان ورباندې کوي چې دا خو مسلمان دی، مونځ کوي دا، او په درمیان کې هغه لوی مردار تی جوړ وي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
یقینا منافقان به د جهنم په لاندې طبقه کې پراته. خدای تعالی دې موږ او تاسو د منافقت نه وساتي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې د حنظله رضی الله عنه دا يرولدا هغه مبارکم په جړاش ورته وی حنظله که منافقت دا شی وي چې مسجد کې په یو انداز او بهر بل انداز دا خو من کې مشتا بیا خو بزم منافق یم. راځه چې دواړه لاړ شو د محبوب علیه السلام نه تپوسو راله د نبی علیه السلام دربار ته راځي ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حنظله سره دایره پیدا چې تا سره داسې یو انداز کې خشیت ملاوي بهر بل انداز دی دا خو به منافقت نه وي. رسول الله مبارک و تخاندي اے حنظله ما سره چې ناستی کم یره چې د رب ذوالجلال ستا سینه کې پرته ده که په دې انداز کې یره بهرم ستا سینه کې پیدا شي لصافحتکم الملائکة فی سکککم ستاسو په کوڅو کې به فرشتې بیا تاسو سره ستړي مشي کوي. خدا چې بهر ستړي مشي در سره نه کوي او فرشتې نه ګوري خدا دې وجه دا ده چې دلته یو شان یو بهر بدلیږي. خدا منافقت نه دی دا په انسان دا راځي چې د انبیاء مجلس کې او د اولیاء مجلس کې سړی یو شانی او چې د مجلس نه لږ بار ته وځنو بیا بل شانی وی که تاسو ټول په یو حال وی کنه چې ما سره څنګه دلته دسي او چې بهرم په دې انداز وی نو بیا به تاسو سره په کوڅو په دروازو کې فرشتو ستړي مشي کوله یعنی تاسو به فرشتو ملاقاتونه کوله د فرشتو سره به تاسو ستړي مشي او مصافحه کړي. خو اوس چې دا تاسو یې نه ګورئ نو قصد دغه دی چې تاسو دلته یو شان یو بهر بل شي. نو عرض می دا کو چې دا صحابه کرام دي پاکان دي صدیق اکبر سے ابتر جنتی زیر ورکول شوی شپک کرتی او بیا هم مبارک چې سره دایره ده چې زه چرته منافق شوی نه زمونږ استاد صحال راځي چې په اخره کې د یو لوی زاهد د یو لوی عابد واقعه وورو چې څومره تقوا یې او څومره زهد یو خو چې خدای او نه غختل پس خبره ناراضو نو هغه د بدبخت یک شقیق او د دنیا نه په اخره کې کافر لاړ چې دا غنوم له شیخ برسیسا نو می اکثر خلکو اوریدل د شیخ برسیسا دا د یو زاهد د بنی اسرائیل دا وهب ابن منبه یو روایت کړی دی عبد الله ابن عباس سے بل کړی په روایتونو کې معمولی فرق او تغییر شته. من باغ روایت ذکر کو کوم روایت چې عبد الله ابن عباس سے کړی دی چې د نبی علیہ السلام د ترزوی دی او صحابي او محبوب علیہ السلام د دعا کړی و چې اللهم علمه التفسير والتاويل خدای عبد الله ابن عباس ته د قران د تفسیر علم ورکړي نو خدای ورکړي ورته دا علم. هغه مبارک د دې کلمه ترجمه او شان نزول کې وایي چې کمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر. مثال د هغه منافقانو د مدینه منورې پشان ته د مثال د شیطان اذ قال للانسان اكفر کله چې وی د انسان ته چې کفر وکاو کافر فلما كفر کله چې هغه کافر شو وی ورته ابلیس انی بریء منک ازتان بیزاریم انی اخاف الله رب العالمین زد رب نه یریګ یو ځلی کافر کنو بیا تنه لاړ ویدا چې خدای تعالی وی چې مثال د دې پشان ته د مثال د هغه انسان دی چې شیطان کافر کو به ته شیطانو تخت وی مراد د دې انسان عبد الله ابن عباس سے وی شیخ برسیسا چې شیطان دې ځل کافر کو د کفر نورستو شیطان ته بیزاری ښکارا کته لاړه ورک د فطرت په زمانہ کې یو راهب یعنی د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په درمیان کې بنی اسرائیل کې نو دا هغه زمانہ و چې پدې کې
د عیسی علیه السلام دین خلکو نه ورک شوی او نبی علیه السلام لا راغلی نه. څوک ورته زمانه د فطرت وي، څوک ورته زمانه د جاهلیت وي. تعبد فی صومعته 70 سنه، دی برسیسا په خپل عبادت خانه کې او 80 کال عبادت وکړ. لم يعص الله فيها طرفة عين، د سترګو د رب عمره د خدای نافرمانی پکې نه وکړي. د چپې وږي فرشتي قلم نه پورته کړي او 80 کال. فجمع ابلیس مردة الشیاطین، ابلیس دا خپل سرکشا شیطانان راغونډ ورته وی الا اجد منکم من یکفینی امر برسیسا، تاسو کې داسې ځوان نشته دی چې برسیسا راته خراب. دې برسیسا ډېر عبادت وکړو رانه لاړو نو روزي را ټول سرکشه راغونډ کړ چې تاسو کې داسې ځوان شته چې برسیسا ګمراه کړي. فقال الابيض، ابيض دی یو شیطان نوم دی صاحب الانبیاء، هر چا سره یو قسم شیطان وي. ابيض هغه شیطان دی چې د انبیاء ملګری وي. او یوازې د نبی علیہ السلام دا خصوصیت دی چې هغه مبارک فرمایي چې ان شیطانی قد اسلم، د مشکات حدیث دی، زما شیطان اسلام راوړی دی. دا د نبی علیہ السلام خصوصیتو چې د نبی علیہ السلام کم شیطانو نو هغه مسلمان شوی. نو دې کې علما دا اختلاف کوي، څوک وایي چې دا قد اسلم نه دی، قد اسلم دی. اسلم او اسلم یو شان لیکل کیږي. نو بعضی وی د دې ترجمه دا ده چې ان شیطانی قد اسلم، یقینا زما شیطان ما ته تسلیم کړی شوی دی، په ما د بره نه دی، زمانه لاندې دی. او بعضی علما وی چې دا قد اسلم دی، زما شیطان ایمان راوړی دی، مسلمان شوی. بعضی علما دې طرف ته ترجیح ورکوي په دې وجه چې نبی علیہ السلام خو د ټول عالم رحمت، نو چې د ټول عالم رحمت دی نو په عالم کې خو شیطان هم داخل، نو که ټول په ټوله شیطانان جهنم ته لاړ شي نو بیا خو رسول الله رحمت نشو. نو ضرور پکار ده چې شیطانانو کې بچا ته ایمان نصیب کیږي چې د نبی علیہ السلام په وجه باندې هغوی تم د رحمت غوبور ورسیږي. نو علماء عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه خپل کتاب کې وایي چې یو د نبی علیہ السلام شیطان ایمان راوړی دی، نو هغه تم د رحمت نمونه ورسېده، اسلام یې راوړی دی. او یو د ابلیس یو نوسې او کړوسې بامته نومې ده، بامتا ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس، خپل نومې بامو او د پلار نومې قیسو او د نیکه نومې لاهیسو او د غور نیکه نومې ابلیسو. د دې ابلیس کړوسې بامه نومې ده. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی او د نبی علیہ السلام نه د سورتونه یاد کړو، ایمان یې راوړ، مسلمانان شو. دغه ابیض راولېږه او دا هغه دی چې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبریل علیہ السلام وحی نازلوله او دا ابیض لعین چې دی نو یو شیطان دا راغی او د جبرائیل علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په درمیان وحی کې وسوسه اچوله چې رسول الله ګمانو کې چې دا د جبرائیل خبرې دي او منځ کې دی ابیض دا خبره کړې وه. نو د جبرائیل علیہ السلام په شکل راغلی او نبی علیہ السلام ته دا خوده چې زه خو جبرائیل یم او خدای را لېږلی یم او تا ته مې څه وحی راوړی. چې کله رسول الله مبارک ته رانږدې کېږي اوس د ځان نه آیتونه جوړ کړي دي چې زه قرآن کې به وردن نه کم. فجاء جبرائیل فدخل بینهما، جبرائیل علیہ السلام را ورسېد او د هغې لعین او د نبی علیہ السلام درمیان کې ثم دفعه بیدی، بیا یې په دې لاس باندې داسې لیکه ورکړه شیطان ته، حتی وقع باقصى الهند، دومره لرې د مکې معظمې نه وغورځو چې د هندوستان په درمیان کې وغورځو.
جبرائیل علیہ السلام چې وکتل چې دا لعین زما په فقال انا اكفيكه هغه ابيض ورتوي دا کوم چې جبرائیل علیہ السلام په سپېړه والے اور توي زبې درته گمراه فانطلق فتزيا بزي الرهبان ورغه برسیسا شیخ تا او ځان باندې د هغه چې لګرو پیرانو هغه لباس واچ خو پیر سے ځان نه جوړ کو برابر شکل کرا وحلق واستراسی او د سر درمیان مقتړه حتا تاسو ما ته برسیسا د برسیسا هغه جونګړی عبادتګاه ته راغی فناداه فلم يجبها واذبيوك هغه جواب ورنک وكان لا ينفتل من صلاه الا في كل 10 ايام يوما لس شپې منځ وکاو په دې لش په منځونو کې با صرف یوش 50 سره لګي خبري کولې نه شپې به بالکل غږیدنه بس سلام به ګرځاو بیا به ولاړو سلام به ګرځاو بیا به ولاړو دومره کلک ظاهر ولا يفطر الا في كل 10 ايام لس شپې به نه شواروزه به دې روزه وي بیا به یوش په لګه روټي خوړه وكان يواصل 10 الايام 10 الايام وال20 والاكثر کله بل شواروزه مسلسل روزه کله بشل شواروزه به روټي نه خوړه دا به شل شواروزه به وي وروزه دی ابیض شیطان چې وکتل چې دا خو ما سره غږیږي نه اوس چلو کم راغه د دې چې کوم عبادتګاه وا د دې عبادتګاه په دی اړه کې دام په مان زبانه ودرېد ابلیس په مان زو ودرېد او لګیا دې لش شواروز بعد چې برسیسا د خپل من فارغ شو نو سراده دې چې چا سوغږي یا خوراکو کی چې یو کتل غزوان هغه مقشن په منځ ولاړ دی حیران نه دې ډېر په خیمانه شه چیرې د خمانه او تاسو کو ما جواب ورنه کده خو زمانه خسړې ده هزار راتهونه کی مخې ورته راتاو کوته ما حاجتک څنګه راغلی هغه ورته نه کو نه ما عقدې د پر راغلم چې تاسو سره دلته اوسېګم فتادب بآدابک واقتبس من علمک تا ته خدای ډېر علم درکړی چې تا نه څه اخذ وکم ځان مولاکم او دا تا چې کوم اخلاق او زهد دې کداغه زهد ما کې خدای راوړي نو دا ډېر راخي بوسي ورلن نکړه ونجتمع العباده او شریک بدلته عبادت سره کو شیخ برسیسا ورته انی فی شغلنا کا خفن شذا زستانه په عبادت مشغولم چې تر اثر شو د کار مې وباس زبر زدل تزان ته خیم اپ منځو دریدونو دا شیطانم په منځو درید چودري دا برسی صاحب په لسم ورځ روزه ماته ولا او لګي خبره وای کول ابلیس چې وکړه د ابیض شیطان سلوي خورز روزه ده په سلوي ختم ورځ لک خوراکو او په سلوي ختم ورځ د مانځنه چې کم دی ځان فارغ یره برسی صاحب چې شدت اجتهاد او عبادتي د اخلاق اجتهاد او کوشش په عبادت کې ولید نور توي چې تاسو حاجت دی نو دا ورته وی چې زلان نیم ته پاس بغار کې ایمان پرې دی حاجت میدار چې ما پرې د چې غار ته درنه نوځم اجازه ورته اول ځل ورته وی چې بدل تلن نیمونځ کوه ما سره بره مراخېج دویم ځل راپور تک دومره اوګدي روزي به نه چې کله به ابلیس اتیا ورځې روزو کله به اتیا ورځې په منځ ولاړ برسیسا چې دا وکتل نو بس مینه وسه پیدا شو هغه ته وی تاسو سره سشته څه کمال ابیا شیطان ورته وی یاو ما سره خو ډیر غټ کمالونه دي عندي دعوات يشفي الله بها السقيم والمبتلي والمجنون ما سره داسې دعاګانې دي چې یو څوک له ونی زیدموم خکیک
او چې یو څوک بیمار نو دمې کم شفا خدای ورکوي. وی دا خو ما ته راوښیه، دی وروښودل برسیسه هغه الفاظ یاد. ابلیس کې دا کار دی چې څوک په څپېړه باندې ووایي نو هغه بیا لیونی کېږي، دماغو کې فرق راځي. ابلیس راغی فقال قد والله هلكت الرجل، یاره چې دا پوه شو چې زما وظیفه خو یې واخیسته، الفاظ مې وروښودل، نامرګري ته وی چې زه اوسم ګمراه کړم، اوس به چل پې کوو. ثم تعرض لرجل فخنقه، هغه یو سړي ته هغه ستوني کې ونیو نو هغه لیونی شو، جټکه پې ولګېده. ثم قال لأهله، بیا د هغې خاندان ته وی وقد تصور في سورة الآدمين إن بصاحبكم جنونا أفأتبوه، بیا خیسته شکل ځان نه جوړ که او چې کم لیونی شوي د هغې کورنۍ ته ورغې، وی زه ستاسو دا سړی لیونی شوی دی نو که اجازه یې زه به یې دم کمه، څه دوایي به یې وکړم. ای ورته وی ډېره ښه ده، لږه خواري ور باندې وکړه، یاره وایي د ده دا پیریان ډېر قوي دي، په دې زما وس ونه رسېد. دلته په غار کې یو سړی دی برسیسا یې نوم دی، اذهبوا به الى برسیسا، زی دا برسیسا شیخ ته بوز، فإن عنده اسم الله العظم الذي اذا سئل به اعطى، هغه سره اسم اعظم چې سوال پې وکړي نو خدای سوال پوره کوي. زی دا هلته بوځئ، د ده دومره تیز پیریان دي چې زما هغه زما اوس پې ونه شو. دا بعضې دروغجن دمګري که تاسو لیدلي که نه، چل والي جوړ کړی، حقه د شیطان رونه دي، یاره وایي دا پیریان یې ډېر تیز دي او زما وس پې باندې ونه شو. څنګه ستا وس پې ونه شو؟ که ته چېرته قرآن دې یاد وي او رښتیا دې قرآن کې تاثیر وي نو دا تعجبي خبر ده چې ستا قرآن په بعضو تاثیر کوي په بعضو یې نه کوي. او که نه څه مرداری دې یاد کړی څه شی نو بیا هغه خو ستا په کمزور هم تاثیر نه کوي، نو په غټو به یې نو دا هغه چل ول دی که نه. هلته یې بل استاز پوه کړي چې زه به سړي ته رستم درته، یاره وایي ډېر تیز پیریانې دي، زما د قبضې نه بار دي، افلاني ته لاړ شي. دا شیطان چل ورسره کوي دی چې دی ورته وي شیخ برسیسا ته یې را روان که، چې را یې وسته ده ورته دعا وکړه فذهبانه شیطان، د هغه په وله خو شیطان سور وکړ چې برسیسا دم که نو شیطان ترې لرې شي، سړی جوړ شو. بس ابیز دا کار شروع که چې هر سړي په اوږو بس ورېده، ابه لیونی شو نو بیا به ورته خلکو ته یې ځي برسیسا ته یې بوځئ. برسیسا ته به چې راغی هغه به چې وکتل بس ابلیس به ترې لرې شه، دم به یې کابه، بیا بیا به یې ورته پیړه ووهه، بیا به لیونی شه، بیا به یې ورته راوست، همدا تګ راتګ شروع تر دې چې د یو باچایي د غټ خاندان کورنۍ 3 ورونه و، د هغې یوه لور وه. پلار یې بادشاه و، پلار یې مړ شه، خپل ورور یې ځان سره باچا مقرر کړ. نو دا اوس د باچا ورورونه دي، 3 کسان دي، یوه یې خور ده. ورغه دغه جنۍ یو څپېړه ووهله او د ستوني کې ونیوه، دا د باچا دا لوره دا لیونی شو. بیا ورته داسې ښکلي شکل کې راغی، ورته وایي چې یاره زه به یې درته دم کم، چې لږه خواري پې وکړه نو ورته وایي ان شیطان مارد لا یطاق، د دې دا شیطان خو ډېر سرکشه دی، وس مې پې ونه شو. اذهبوا بیا الی برسیسا فدعوها عنده، زی برسیسا ته یې بوځئ، هغلته به یې دم کېده. چې یې راوسته شیطان ترې نه لرې شو، هغه چې دم کړه نو جوړه شوه. چې لږ به بهر ته ووته نو بیا به یو څپېړه ووهله، به بیا لیونی شو نو بیا به یې راوسته، نه شیطان به ترې لرې شو، هغه به دم که، بیا به ښه شو. چې بهر ته به ووته بیا به یو څپېړه ووهله، به بیا لیونی شو. دا کارونه یې پې کول. اخر کې دی په یو ښه شکل کې دی بادشاه ته ورغلی دی، هغه ورته وایي چې یاره دا څنګه دم دی چې موږ یې بوزو را بوزو بیا خرابېږي. وی یو چل به درته وښیم. وی څه؟ وی فابنوا صومعة فی جانب صومعة ثم ضعوها فیها، سبا دې غاره پورې ځئ راځئ،
د دې غار په خوا کې یو کوټنۍ جوړه کوي دا جنۍ هلته واچوئ دا هلته واچوئ وی تړئ او بس هلته به ښایي څه شپې بعد ښه کېږي بیا په خپله وقالوا هي امانة عندك فاحتسب فيها قول ورته ووایي چې دا تا سره امانت دی او د دې حفاظت کوه پر سیسا ته چې ورله چې دا ښځه به موږ دلته واچو تا سره هغه ورته وایي نه نه لرې که دا فتنه ښځه دا ما سره وانه انکار یې خو دا باچایانو زورور خلک وو بس هلته یو کوټنۍ جوړه کړه او دا جنۍ پکې واچوله کله به جنۍ د رنګ نم ښایسته وه د باچا لور وه چې لس ورځې بعد به یې سلام وګرځولو نو داسې نظر به یې پر جنۍ باندې ولګېد نو ده به دم کړه ښه به شوه شیطان به بیا په سر پیړوله بیا به لیونې شوه بیا به یې دم کړه ثم جاءه الشيطان فقال ويحك واقعها لس ورځې بعد به چې سلام وګرځاو رابغی اول به یې لرې نه دمول آخر چې د جنۍ حسن یې ولیده نو لږ به ورته رانږدې شي دم به یې آخر ورته شیطان راغی ویحک واقعها هلاک شي داسې جنۍ بیا تا ته پیدا کېږي فما تجد مثلا ثم تتوب بعد ذلك زه بیا به توبه وباسې بیا درته ګورې داسې موقع په لاس نه درځي فلم يزل بي حتى واقعها فحملت وظهر حمله شیطان خو ښه داسې د شکل کې ورسره عبادتونه کول که چې کله یې ورباندې دا بدکاري وکړه نو د زنانه حمل په خېټه شي شیطان ورته وایي قد افتضحت یا افتضحت لاړې وشرمېدې ستا دا نوم او عبادت اوس به خلک وایي چې جنۍ سرداري څه کړي هغه ورته وایي نو څه چلو که وی فهل لك ان تقتلها ثم تتوب فلا تفتضح زر زر کوه زر قتل کا او بیا یې چې تخخه کا پټه نو بس د شرم نه به بچ که هغوی درته راله وسألوک تپوس یې وکړه فقل جاءها شیطانها فذهب بها ورته ووایه بس پیریان ورباندې راله او منډې کړې او ما وس ورباندې ونه شو شیطانانو تختولې ده نور یې مړه کړه فقتلها برسیسا ودفنها لیلا بس برسیسا ولګېده ښځه یې مړه کړه او د شپې شپې یلته دفن فاخذ الشیطان طرف ثوبها حتى بقي خارجا من التراب نو چې کله د دفن کوله خو توره شپه وه نو د جنۍ د کمیس دا لمن د شیطان ونیوه داسې جیګه یې نیولې ده نور یې ټوله خاورو کې پټه کړه هغه لمن یې لږه ورته شیطان ښکاره پرېښوده اوس چل جوړی ده د شرم نو لاړو برسیسا وختو په منځۍ شروع کړه ثم جاء الشیطان الى اخوتها في المنام ورونو ته شیطان په خوب کې راغی ورته وایي ان برسیسا فعل باختکم كذا وكذا وقتلها ودفنها في جبل كذا وكذا خوب کې ورته راغی وی برسیسا خو ستاسو خور وژلې او فلانی غره کې داسې اړخي کې داسې غخ کړې ده مشر او منځني او کشري درې واړو ته راغی ادریم سهار کې د مشرانو ته وایي بیګا مې یو خوب لیدلی دی وی څه وایي داسې ادویم وایي دا خو ما هم لیدلی دی ادریم وایي دا خو ما هم لیدلی دی بس شکې پیدا شه روان شي برسیسا ته وایي ما فعلت اختنا زمون خور دې څه کړه هغه ورته وایي ذهب بها شیطانها یاره شیطانان پیریان پې لاړه وایي تختوله دا خو ډېر لوی سړی و خلکو ومنله چې برسیسا چېرته دروغ وایي رښتیا به داسې شي شیطان ورته بیا په خوب کې راغی انها مدفونة فی موضع کذا وکذا وان طرف ردایها خارج من التراب فانطلقوا فوجدوه شک مه کوئ هغه یې ښخه کړې ده ورشي فلاني ځای کې د څادر یا د لمن هغه لږ پیس کم ښکارېږي تاسو یې ولټوئ ورونه یې چې لاړ هغه اړخي ته چې ګوري هلته رښتیا لاسې لمن ښکارېږي یا څادر چې راویست پړدړه خور یې مړه ده
دا عبادت خانې نه دی را راخکلو را کوز کو عبادتګاه ورته ورانه کړه بادشاہ خو خپل ترو هغه ته بوت فاقر على نفسي فامر بقتله برسیسا اقرار وکړ چې او دا ما وجلې ده بادشاہ امر وکړ چې بس دې قتل کړي فلما صلبا کله چې دار ته پورته کو برسیسا اوس قتلې قال الشیطان اتعرفني شیطان ورته مخامخ راغی وی ته ما پیژنې قال لا والله دې ورته وی نه زماره د رب په ذات قسم نه پیژنم څوک قال انا صاحبك الذي علمتك الدعوات زستا مرګریم چې تا ته په غار کې دعاګانې غوښت خودلې څنګه میکړي برابر میکړي کنه میکړي شیطان یې اما اتقيت الله ما استحييت وانت اعبد بني اسرائيل د خدای نه نه ریږي شرمېږي نه چې ته بني اسرائیلو کې لوی عابد سدي وکړه ثم لم يكفك سنيعتك حتى فضحت نفسك اغا عبادت ته دیونه کتل بیا د مزانو شرمو واقررت عليه اقرار دیوکا وفضحت اشباهك من الناس ستاغونی چې څومره پیران دی هغه د مزان سره بدنام اوس وګوره وابیان پنځ پیریان مسار چاته د برسیسا قصه کوي حقانی پیران نیم ټول بدنام کړه خلک وی پیران بداسي خلک وی تیر هفته باندې ما تاسو ته حقانی پیرانو متعلق بیان کړی دی چې هغه بیل خلک خداس یو کس پدې کې پیدا کیږي ناغه واجدانه په مليانو کې پیدا کیږي ان شاء الله روان بیان کې به بلعم ابن باعوره قصه ته بیان دلته خدا راغلی چې مثال په شان ته مثال له شیطان نه کنه خدا بلعم ابن باعوره بارک خدای تعالی وی مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث مثال د بلعم ابن باعوره په شان له مثال د سپی دی کته په حمله کې مغافي او کته کې نه کې مغافي نو دا هغه مولا چې هغه بیا دا شان گمراه چې مثال د سپی ورکول شوی قران او دا هغه مولا چې د شریعت خلاف نو مثال بیا په قران کې د خره ورکول شوی مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال په شان تر مثال د خره چې سفاری په باندې باري نو سپي په خره دي سفاری باري نو دی هغه زینه بیا نه وی بلعم ابن باعوره چې مولا او گمراه شوی او یا د يهودو علما چې گمراه چې د خرو د سپو مثال دی او د پیرانو دا یو پیر چې ته گمراه شوی برسیسار چاته د برسیسا قصه کوي نو شیطان ورته وی چې د ځان غونې پیران د نورم بدنام کړ ځان سره فإن مت على هذه الحالة لم يفلح أحد من نظائرك بعدك یلک پدی بدنامي مړ شوی کنه نستانه رستو بستاغونی پیران یوم کامیاب نشي ټولو ته خلک جونګړي وراني عبادتګاونه به روباسي د غارون وی تاسو د برسیساغونی کارونه کوي فقال كيف اصنع برسیسا ورتوي نو سچلو کم هغه ورتوي تطيعني في خصله واحده وانجيك منهم یو خوی در تخایم دا زما اومنا نو دا سمره بد شرم کې چراغله ټول نه بد اخلاص او ورته وې شي قال تسجد لي سجده واحده یو سجده راتوک چې دا سمره شرم کې راغله دینه د اخلاصوم فقال انا فعل فسجد له من دون الله برسیسا شیطان ته سجده وکړه فقال نورته برسیسا دارت منك زماهم دا خوخوان کان عاقبت امرک ان کفرت بربک اخری امر دې دا شو چې پر رب دې کفر او کما ته سجده وکړه انی بریء منک زدر نه بیزارم زور کېږه انی اخاف الله رب العالمین زدر رب نه یریګما ذا شیطان وې زده خدای نه یریګم استعمال کرتیا نور نه کو سړی گمراه کا رب ذل جلال فرمای کمثل الشیطان دا د مدینه منوره منافقان يهودو توای حمله راوړي موږ مرګري خو چې کله يهوديانو باندې جنگ شروع شي مشرکانو باندې او پاغي باندې سختی راشي نو منافقان ورته وایي زي موږ تاسو نه بیزار یو موږ مسلمانانو مرګريو رب کریم فرمای کمثل الشیطان مثال د مدینه د منافقانو د شیطان مثال
اذ قال للانسان هغه وخت چې شیطان یې انسان برسي ساتوي چې کافر شه هغه ور سره کفر وکړو فلما کفر کله چې کافر شه قال انی بریء منک من بیزار استاذنا یا يهوديان دي منافقانو ته وی چې موږ مرګري او موږ څخه کفر وکړي او چې کله کفر وکړو به ځان ته پریدي نو شیطان ورته ان اخاف الله رب العالمین زد رب العالمین نه یریګما فکان عاقبتهما پشو اخری انجام د دواړو دا خبر نو ما فی النار خالدین فیها چې دا دواړه شیطان او برسیسا دواړه و جهنم کې همیش وذالک جزاء الظالمین دا د ظالمانو جزاء ندا عرض می دا کو چې ټول بیان ما پرې باندې درته وکړه چې د خدای تعالی نه د دې خبر یې پکار ده چې اخره خاتمه د خدای تعالی زمونږ استاد نه خرابوي امين او اور باندې او انبیاء علیهم السلام سره ګورې دایری وی او اولیاء سره دایری وی صحابه کرامو بجړاګانی کولی چې منافق نشم بی ایمان نشم او بدبخت خلکو مغه دي چې هغه په دار اسلام کې غړ شي او آخر وخت کې بیا د دې عقیده خراب شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي آخر زمانه کې یمسی مؤمنا ويصبح کافرا ويصبح مؤمنا ويمسي کافرا سحر کې به وسړی مسلمان وي ماخام به کافر شوی ماخام به مسلمان وي سحر به کافر شوی نو ګوري دا سخت خبرې دي واخره زمانه ده خپ اسلام کې یو سپته لګي چې وا خبره کرانه د انبیاء او د اولیاء به د بیوشي په خبره کې معمولی عقیده خراب شي نو موږ به دعوی د ایمان کو ماخام به کافر شوی ماخام به په اسلام باندې ود شو او سچار را پاسیږي بیا به کافران یو نو خدای تعالی دې دغه شان تابعدینه او بدبختی او شقاوت نه موږ تاسو وساتي خو تاسو سره دا یو غم پکار چې همیش په ورځ د خدای نه ویریږي چې خدای موږ په بدبختیانو شقیانو کې مراولي او الہ العالمین دې موږ په نیکبختانو کې راولي او کدا سی وی چرته چې پازل کې زمونږ نه پاره لیکل شوی بدبختی وي نو د نیکانو خواګانو تورځي اجل معلق چې کوم دی هغه کې بدلون راځي قضاء معلقه کې قضاء مبرمه کې ناراضي کې دې شي په قضاء معلقه کې زمو استاد لپاره شقي او بدبخت لیکل شوی خو یو نیک سړی ته ورشو داغه نه مریدان شو داغه سره صحبت کو هغه راته دعا وکي په دغه دعا باندې به خدای تعالی هغه شقاوت په سعادت باندې بدل امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي وې زما دو زامنو د هغه د پاره ما یو استاد ونی او هدايه به ورته لستا عالم وکلک زما د بچو استادو یو ورځ می چې د بچو د استاد تندی ته وکتل نو پتی تندی باندې ورته شقیلی کل شی او بدبخت جهنمی عالم دې مولا دې زما د بچو استاد دې او شقی به لیکل شی بدبخته امام ربانی رحمت الله علیه وی هر تاجد کوم د خدای تعالی نه دعاګانې غوښتي چې خدای هر قسم انسان دې خدامه د بچو استاد دې سچل دغه تقدیر کې صفه برقرار ولا هغه فرمایي چې وخت کې بیا مراقبه کې ناستم چې د بچو هغه استاد تندی ته مې وکتل د شقی په ځای په سعید لیکل شی او نیک بخت نو دا اولیاء په دعاګانو باندې خدای تعالی د شقی نه سعید جوړي ګوره دا کافران خو شقین دي کنه بدبخت دي خدای نبی رسول الله په لاسونو خدای کم مقام ته ورسول بدبخت فاسق اجرتی قاتل وي خدای نیکانو په دعاګانو باندې خدای تعالی چې کم نه هغه مرید کی هغه خسرې کی هغه بیا نور خلکو ته اصلاح کوي نو دا هم دغه شقاوت دی چې د نیکانو په دعای خدای تعالی سعید او نیک بخت کی الہ العالمین دې موږ تاسو د نیکانو په دعاګانو کې راولي وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الہ العالمین دې په دې بیان باندې مو تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کی خداوند کریم دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت زمونږ ټولو نصیب کی دې محل والو کې چې یا څوک بهر نه ملمان راغلي چا کور کې بیمارې نه شفا ورته ورکي چا باندې قرضونه زمونږ سره د قرضونو خلاص کی د چا څه قسم ته مشکلات د شریعت موافق خدای ته مشکل کشازات موږ نه پټ دي تا تخکار دي خدای ټول مشکلات پوره کی د حلال رزق اسباب موږ ټول ته مهیا او برابر کی د حرام او رزقونه موږ تاسو وساتي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله وبارك وسلم